الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پر هره خبره چې ده د دوه په مابینځ کې کړې ده د خیر خبره کې مه کوئ پرېږدئ دا ورونه یاست فلان که یاست پر دا هره خبره د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د یوه غلام د ازادېدو ثواب په اسلام کې غلام ازادېدل دا ډېر غټ ثواب درلود بیخي غټ ثواب که مسلمان قتل وکړي د کفاره عتق رقبه یو غلام ازادول د زهار کفاره عتق رقبه یو غلام ازادول لیکن پر یوه خبره باندې الله جل جلاله د یوه غلام د ازادېدو ثواب ورکوي چې دی د دوه په مابینځ کې دا له هم بیا وایي ورجع مغفورا له ما تقدم من ذنبه کله چې هغه سره جوړ شول لاس یې په لاس کې سره ورکړي پر مخو یې سره منځ کړله سره ویې ژړل په غېږ کې سره ونیول دی خوشحاله را روان شو د الله رسول وایي دی چې کله کور ته رارسېږي په داسې حال کې راورسېدی چې ټولې ګناوې الله ورمعاف کړي نن زموږ په معاشره کې دا خلک کم شوي دا د دوه په مابینځ کې ټوړ والا خلک چې کوم دي هغه ډېر زیات دی لیکن جوړ راوستلو والا په مابینځ کې جوړوارې راوستل دا ډېر غټ مهم شی دی د نبي علیه صلات وسلام به همیشه کوشش کوي قرآن هم موږ ته دا وایي بار بار وایي انما المؤمنون اخوه ټول مؤمنان چې کوم دي سره ورونه دا بل روایت کې راځي نبي علیه صلات وسلام فرمایي په تاسو کې یو پر بل فضیلت نه لري نه عربي په عجم باندې نه عجم پر عرب باندې نور تور پر سپین باندې نه تور پر سور باندې او نه سور پر تور باندې فضیلت ولكن فضیلت څه دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې فضیلت والا عزت والا رتبه والا غټ منصب والا سړی څوک دی پیسو والا دی نسب والا دی سید دی فلان دی نه نه د الله رسول فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې چې کوم خدای نه ډېر بیریږي هغه الله ته نږدې معلومه خبره څه چې د خدای نه بیره پکار ده مسلمان ورونه سره خدای دا خو سبا پر ما هم راځي ته راسه کې ولاړ سه خدای دې وکړي چې دا زما لوګي ځکه نه پرېږدي زه نه پرېږدم بیا وګوره ستا پر اخلاص پر قدم باندې الله په دې په مابینځ کې محبت اول د سره واچي د سر اخلاص وکړي لیکن که اول د سره د نامه په نامه باندې ولاړ سوی چې کانکې اجې سوله وکړه یا د دې دپاره ولاړ سوی چې څه د دې څه پرې کړم څه د دې څه پرې کړم بیا دې نو عذاب ته او بیا دا روغه هېڅکله پر مخ قرآن حدیث په دې انما المؤمنون اخوه ټول مؤمنان سره فاصلحوا بین اخویکم ستاسو د ورونو په مابینځ کې که بې اتفاقي راغله که جنګ او جګړه راغله که یو مشکل راغلی الله وایي فاصلحوا فورا امر دی دا فورا د دوی په مابینځ کې صلح راوله واتقوا الله لعلکم ترحمون او په دغه صلح کې د الله نه وویرېږئ نوم نشان ریا پیسه دا به دې مقصد نه وي الله به بیا پر تا باندې رحم وشي قرآن دی موږ خو بدبختانه دین یوازې په لمانځه کې منحصره کړی دی دین زموږ چې روژه د روژې میاشتې راغله ټول بس ځانونه سره برابر کړي کولران سره بس تکو بس روژه را راغله زکات چې راغلی لانجې شروع دي مولوي صاحب څنګه کوي وخت نه دی پر تېر شوی صدقة الفطر چې راغلی هم لانجې شروع اختري کې خو بیا بیخي لانجې په دا وخت کې پلار د ګور ته په یاد شي بابا ته خو زموږ پلار یې ته خو زموږ مشر او بې غیرته په ټول کار کې د پلار سره مشوره وکړه دا سپین ږیري تا وپوښتي دا خو هغه سپین ږیري دی چې تا ورته بابا کوټې ته مه راځه زما نن مالډرونه مېلمانه راغلي زه په تا شرمېږم نن ستا بابا سو الله پاک جل جلاله وایي ستاسو د زړو په مرامو باندې زه پوهېږم زه ښه خبر یم چې ته کومه اراده به دې کې لرې یوازې د 15,000 پوه دپاره تا پلار په ټول کال دې پلار د دغه 15,000 پیسو د بچاوېدو لپاره د دغه دنیا د مینې په خاطر باندې دغه سپین ږیری نن ستا د یوې ورځې نه د یوې ګنټې د 2 ګنټو دپاره پلار شو بیا هغه د کال پلار موږ مسلمانان باید کوشش دا وکړو د قرآن په احکاماتو باندې د رسول الله په هدایت باندې موږ ټول زندګي تېره کړو دا زندګي کې خوشحالي راځي ولې هر مسلمان خفه دی یعنې ته ورځ زه تاسو ته ټریټمنټ ښکاره کړم چې دا د خلکو پیغامونه زړه مې پټاوي څو وار مې خودکشي اراده کړې پلان ولې دومره پریشانه که مسکنت د صحابه خو درته ډېر مسکینان او که مفلسي صحابه خو درته ډېر مفلسو لیکن علیاذ بالله د هغوی په ذهن کې را دا خبر نه ورغلې هغوی به دا وایي چې خدای زموږ په عمر کې برکت واچوي چې یو خیر کار بل وکړو ته ولې زندګي یې بېزاره د زندګي د بېزاره کېدو یوه علامه دا ده چې ته د اسلام پر نقش قدم نه یې روان تا قدم چپه ایښی دی ته د هغه اسلام الله قرآن او علماو ته رجوع وکړه ستا په زندګي